مولوي محمد یعقوب مجاهد او شهاب الدین دلاور پر امریکا توندې نیوکې کړي او ویلي دي چې امریکا زموږ فضایي حریم نقص کړی، خو زلمي خلیلزاد یې په وړاندې ویلي چې امریکا له طالبانو سره په ګډه د افغانستان پر فضا ډرون الوزوي. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. شهاب الدین دلاور وایي امریکا 3000 ځله د دوحې تړون نقض کړی او موږ نیوکې ورباندې کړي. د طالبانو د رژیم د کانونو او پټرولیم وزیر مولوي شهاب الدین دلاور چې په قطر کې له امریکا سره د دوی د سولې تړون د مذاکراتي پلاوي غړی و، امریکا له دغه تړون څخه په نږدې 3000 ځلې سرغړونو تورنوي. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته وویل چې د دغو سرغړونو تر ټولو لوی ټکی د امریکا متحده ایالاتو له لوري د افغانستان د هوایي حریم اشغالول دي. د ملا دلاور په وینا د دوی مهمو کلیدي مشرانو تل په دې اړه د امریکا پر متحده ایالاتونو نیوکې کړي دي. دغه طالب مشر له دوحې تړون څخه د امریکا د ادعا سوو سرغړونو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه دا هم ونه ویل چې دوی به له نیوکو ورآخوا د امریکا د ادعا سوو سرغړونو پر وړاندې څه کوي. د طالبانو دغه مقام په داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د افغانستان لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تازه مرکه کې د افغانستان په هوایي حریم کې د امریکا له بي پیلوټه ګزمو سره د طالبانو د ضمني همکارۍ یادونه وکړه. خلیلزاد په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري وژل کېدو ته په اشارې وویل چې طالب مشرانو ممکن په دغه برید کې له امریکا سره همکاري کړې وي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.